دوستانو په دې ویډیو کې نن زه تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو یوټیوب کې چاته ریپلی ورکولی شئ یا تاسو ویډیو باندې پوسټ وکړي یا داسې تاسو په خپل ویډیو باندې ټیمبلز پرېږدئ په اسانۍ سره. نو داسې اپلیکیشن درته ښیم، ډېر زبردست اپلیکیشن دی چې هغه یوټیوب ایډیټینګ دپاره هم ډېر ویډیو ایډیټینګ دپاره هم ډېر ضروري دی او هغې کې تاسو اسانۍ سره چې کله یوټیوب چینل مونټایزیشن شي نو هغې نه پس تاسو هغې کې خپل پیسو اپشن هم لګولی شئ، د ډالر ساین چې کوم دی په ویډیو باندې. نو را به شئ پلی سټور سرچ کې به ولیکئ یوټیوب سټوډیو چې دا 10 میلیونو کسانو خلکو ډاونلوډ کړی دی. نو اوس راځو د یوټیوب سټوډیو له چې دې کې څه شی دی دا ګورو مکمل. چې کلیک هم کو یوټیوب خپل اکاونټ به دلته کلاو کوئ، ستاسو د یوټیوب چینل اکاونټ چې کوم وي هغه به دلته کلاو کوئ. ما لکه خپل کلاو کړی دی اوس. نو چې کلاو هم کو دې خوا ویډیو پلی لیست دا ټول سیټ غاړې ته راخوتي. دا اوس وګوره ستاسو سبسکرایب هم به راښیي ټول مکمل، واچ ویډیو ټایم درته ښیي، ویوز هم درته ښیي، سبسکرایب چینج هم درته ښیي، نور رایټینګ یې درته ښیي چې څومره ستاسو ویډیو رایټینګ کړی دی. څوک درته کمنټ وکړي نو ډایرکټ درته نوټیفیکیشن شکل کې راځي. دا وګوره اوس دې ویډیو ته زما کمنټ کړی اټومیټک دلته تاسو ریپلی ورکولی شئ. او دې نه پس د وګوره ستاسو ریپلی ورغله ډایرکټ دې ته. او دې نه پس تاسو یو ویډیو باندې ټیمبلز پرېږدئ، هغه هم تاسو په دې کې ټیمبل پرېغوستی شئ. دې خوا شیر کولی شئ خپله ویډیو څه کې شیر کوئ، لایس کمنټ آنلاین ګټلی شئ ویډیو نه ښکته. دا وګوره بیا چې دغه بالپن کلیک کو دې خوا چې راشئ دا چې کلیک کوئ تاسو دلته خپله ویډیو باندې یو پکچر ټیمبلز چې ورته وایي هغه تاسو پرېغوستلی شئ چې کوم تاسو پرېږدئ. مثال دغه چې کلیک کوئ داسې نیکسټ به کوئ نو ستاسو ټیمبل باندې به ویډیو باندې به دا پکچر سیټ شي. چې سیټ هم کو دا وګوره ټیمبل هم واپس یو ویډیو نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دلته خپل ټیلنټ د ویډیو ته لیکلی شئ، ډسکرپشن پبلک انلکټ دا ټول تاسو پریوینسي سیټینګ هم شته پکې. پلی لیست چې کوم دی هغې کې هم تاسو شیر کولی شئ یا ویډیوز کومه یو. دې خو ایډوانس سیټینګ ته راواغوتلې نو کمپني ایجوکیشن پرپز لپاره یې جوړوئ ویډیو. کمنټس الاو کوئ په ویډیو باندې یا نه الاو کوئ نو هغه هم تاسو دې کې کولی شئ. ټیکس هم کولی شئ. دې نه ښکته پلی لیست خپل راړوئ، هغه هم تاسو دا کولی. خپل نوټیفیکیشن